د افغانستان په تاریخ کې دا وضعیت داسې پاتې شوی دی، همیشه عصري علومو دینی علومو میدان دا ټکر سره پاتې شوی دی. په خپله خو عصري علوم دینی علوم ټکر نه سره لري، خو د وخت حاکمان داسې تېر شوي دي چې دا دوې طایفې چې یوه دیني طایفه ده بل عصري طایفه ده، دا یې همیشه په ټکر کې سره ساتلي دي، یوه یې د بلې دښمنه جوړه کړې ده. دا یوازینی اسلامي امارت دی چې دغه بعد یې د مابینه وړی دی. نن پر یوه سرخان په یوه مجلس کې په یوه اداره کې هم دیني عالم هم عصري عالم دا دواړه ګډ ژوند لري، اخوت لري، ورورګروي لري او یو د بل همکار پاتې کیږي. نو دا ډاډ او اطمینان ټول ملت ته ورکولی سو چې آینده کې به زموږ محصل هغه به د مجاهد و د طالب و د عالم خدای مکړه د هغه مقابل به نه او نه به عالم و مجاهد و طالب د محصل مقابل وي، بلکې دواړه به سکني ورونو په شان باندې ژوند لري، ښه محبت او صمیمیت په فضا کې به خپل ژوند ته ادامه ورکوي. دا داسې یو هوایي خبره نه ده، ځکه موږ په عملي ډګر کې دا چاره سرته رسولې ده چې په یوه مجلس کې په یوه سیمینار کې مو دواړې طایفې د محصل او د طالب دا سره جمع کړي او دغه د محصل میدان ته مو علماء کرام او شیوخ کرام وړاندې کړي. زموږ د محصلانو هغه مینه او اخلاص هم لیدلی دی، محصلانو زموږ د اساتذه او هغه مینه او اخلاص چې د خپلو ځوانانو سره لري هغه هم لیدلی دی. نو اسلامي امارت که پوهنتون دی، که مکتب دی، که مدرسه ده، که جامعه ده، دا ټول د اسلامي امارت دی. دلته نه د چا سره دښمني سته، نه د چا سره رقابت سته، ټول د نظام ادارات دي، ټولو ته یو شان توجه ده. نو دغه بود چې پخوا موجود و دا بود په آینده کې نه موجود.